در بیروف مسلک یا هم شغل ته ویل کیږي. مثلا was ist Beruf؟ ستاسې شغل یا هم مسلک څه شی دی؟ سلامونه دوستانو، هیله ده ښه به یاستئ. په نننۍ ویډیو کې د شریټي پلس نو یا آینس د شپږم څپرکي لغاتونه له پښتو ژباړې سره درته وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ ټولې ویډیوګانې مو کتلې وي او خوند مو ترې اخیستی وي او په دې ویډیو کې هم له موږ سره تر اخره ملتیا وکړئ. دوستانو، که زموږ د یوټیوب چینل مو لا تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، نو له تاسو هیله کوم چې زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. Der Ausflug چاکر، گردش یا هم دوره وهلو ته ویل کیږي. مثلا morgen machen wir einen Ausflug nach Heidelberg. سبا موږ هایډلبرګ ته یو چکر یا هم دورې وهلو ته ځو. Das Auto موټر ته ویل کیږي. مثلا Ahmad fährt mit dem Auto zur Arbeit. احمد په موټر کې کار ته ځي. Wandern په طبیعت یا هم له ښاره د باندې پیاده ګرځېدلو ته ویل کیږي. مثلا wir haben beschlossen am Samstag in die Berg zu gehen und dort wandern zu gehen, die Schönheit der Natur zu genießen. معنی ده موږ پریکړه وکړه چې د شنبې په ورځ غرونو ته لاړ شو او هلته یو څه وخت وګرځو او د طبیعت له ښکلاو خوند واخلو. Die Gitarre ګیتار ته ویل کیږي. مثلا ich spiele seit 3 Jahren Gitarre. زه د 3 کلونو راهیسې ګیتار غږوم. Telefonieren په موبایل کې خبرې کولو ته ویل کیږي. مثلا ich habe ihn lange nicht gesehen, aber wir telefonieren jede Woche miteinander. ما هغه ډیر وخت نه دی لیدلی، لیکن موږ هره اونۍ په ټلیفون خبرې کوو. Das Wetter د هوا حالات ته ویل کیږي. مثلا Ich möchte nicht über das Wetter sprechen. زه نه غواړم د هوا حالاتو په اړه خبرې وکړم. Die Sonne لمر ته ویل کیږي. مثلا Ich habe zu lange in der Sonne gelegen. زه ډیر وخت لمر ته پروت وم. Scheinen ځلېدل یا هم ښکاره کېدلو ته ویل کیږي. وایو die Sonne scheint لمر ځلیږي. regnen باران وریدل. مثلا es hat gestern den ganzen Tag geregnet. پرون ټوله ورځ باران وورید. viel د ډیر یا هم زیات په معنا دی. مثلا das ist mir viel zu teuer. دا زما لپاره ډیر یا هم زیات ګران دی. Die Wolke وریځ ته ویل کیږي. د مثال په توګه es sind viele Wolken am Himmel. په اسمان کې ډیرې وریځې دي. los یا هم losgehen معنی ده زانو یا هم زاکنه. داسې یو اصطلاح لرو. د مثال په توګه wir waren 8 Uhr losgegangen. موږ د سهار په 8 بجو روان شوي وو. vergessen هیرول یا هم له یاده وتلو ته ویل کیږي. مثلا ich habe seine Telefonnummer vergessen. ما د هغه د تلیفون نمبر هیر کړی یا هم له یاده مې وتلی. Der Durst تندې ته ویل کیږي. مثلا hast du etwas zu trinken? Ich habe großen Durst. آیا ته یو څه نوشیدنی لري؟ زه ډیر تږی یم. Das Grad درجه یا هم هماغه د هوا درجې ته ویل کیږي. مثلا
Es ist draußen 2 Grad unter Null. بیرون د هوا درجه -2 درجې ده. warm ګرم ته ویل کیږي. مثلا du musst dich warm anziehen. ته باید ګرم لباس واغوندي. windig بادي یا هم له باد سره. مثلا es ist heute sehr windig. نن ورځ ډیر باد یا هم سیلی ده. kalt یخ ته ویل کیږي. مثلا dieser Winter ist sehr kalt. دا ژمی ډیر یخ دی. schneien واوره وریدل. د مثال په توګه seit 2 Stunden schneit es. له 2 ساعتونو راهیسې واوره اوري. bewolkt وریځې لرونکی یا هم ابري ته ویل کیږي. د مثال په توګه der Himmel war gestern sehr bewolkt. پرون اسمان ډیر ابري یا هم وریځې لرونکی و. der Wetterbericht د هوا حالاتو راپور. د مثال په توګه hast du schon den Wetterbericht gehört؟ آیا تا د هوا حالاتو راپور واورېده؟ die Mitte نیمایي نیم یا هم مرکز ته ویل کیږي. د مثال په توګه ich habe Urlaub bis Mitte August. زه د اګوست تر نیمایي رخصتي لرم. überall هر ځای یا هم هر چیرته. د مثال په توګه ich habe überall nach dir gesucht. ته ما هر ځای ولټولی یا هم زه تا پسې هر ځای وګرځېدم. steigen پورته کېدل یا هم لوړېدلو ته ویل کیږي. د مثال په توګه die Preise für Milch und Gemüse sind schon wieder gestiegen. د سبزیجاتو او شیدو قیمتونه بیا لوړ شوي. sonnig لمریز ته ویل کیږي. مثلا in der letzten Tag war das Wetter meistens sonnig. په وروستیو ورځو کې هوا اکثره وخت لمریزه وه. leicht سپک کم وزنه یا هم اسانه ته ویل کیږي. مثلا die neuen Autos sind viel leichter als die alten. نوی موټرې د زړو موټرو په نسبت سپکې یا هم کم وزنه دي. der Regen باران ته ویل کیږي. د مثال په توګه bei Regen fällt das Konzert aus. د باران په خاطر کانسرت لغوه شو. der Schnee واورې ته ویل کیږي. د مثال په توګه im Februar gibt es oft viel Schnee. معمولاً په فبروري کې زیاته واوره وریږي. das Radio رادیو ته ویل کیږي. مثلا ich höre im Auto oft Radio. زه په موټر کې اکثره رادیو اورم. der Sommer اوړي ته ویل کیږي. د مثال په توګه der letzte Sommer war heiß und trocken. تیر اوړی وچ او ګرم و. heiß ګرم یا هم ډیر ګرم ته ویل کیږي. مثلا das Öl ist heiß. pass auf غوړي ډیر ګرم دي. متوجه اوسه. der Frühling پسرلی ته ویل کیږي. مثلا der Winter ist vorbei. der Frühling kommt. ژمی په تیریدو دی. پسرلی راځي. der Herbst منی یا هم خزان ته ویل کیږي. د مثال په توګه der Herbst ist die Jahreszeit zwischen Sommer und Winter. د خزان فصل د اوړي او ژمي ترمنځ دی.
schlecht بد یا هم خراب ته ویل کیږي. مثلا es geht mir schlecht, ich habe Fieber. زما حالت خراب دی، زه تبه لرم. Der Winter ژمي ته ویل کیږي. مثلا der Winter dieses Jahr war mild. سږکال ژمی معتدل یا هم برابر و. Der Wind باد ته ویل کیږي. مثلا der Wind kommt von Westen. باد له لویدیځه راځي. angenehm زړه راښکونکی یا هم راحت. د مثال په توګه wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. موږ ستاسو لپاره یو زړه راښکونکی سفر غواړو. Die Speisekarte د غذا مینو ته ویل کیږي. مثلا bringen Sie mir die Speisekarte bitte. مهرباني وکړئ د غذا مینو ماته راوړئ. Die Portion برخه یا هم مقدار ته ویل کیږي. مثلا eine Portion Huhn mit Reis bitte. یو پیس یا یو برخه د چرګ غوښه له وریجو سره لطفا. Der Salat سلاد ته ویل کیږي. مثلا wie schmeckt dir der Salat. د سلاد مزه څه رقم وه. Das Getränk نوشیدنی یا هم څښاک ته ویل کیږي. مثلا hast du für die Feier auch alkoholfreie Getränke gekauft. آیا د جشن لپاره د غیر الکولي مشروبات هم اخیستی؟ Doch د هو ولې په معنا دی. مثلا isst du kein Fleisch. Doch manchmal schon. آیا ته غوښه نه خوري؟ ولې کله کله. nehmen اخیستلو په معنا دی. مثلا wer hat die Flasche aus dem Kühlschrank genommen. بوتل چا له یخچال څخه راخیستی. warum ولی یا هم د څه په خاطر. مثلا warum kommt nicht. ولی هغه نه راځي. Der Hund سپي ته ویل کیږي. مثلا ich habe Angst vor Hunden. زه له سپو څخه ویریږم. Das Eis آیس کریم ته ویل کیږي. مثلا Schokoladeneis mag ich nicht. چاکلیټي آیس کریم زما نه خوښیږي. tanzen نڅا کول یا هم ګډېدل. مثلا tanzen Sie gern. آیا نڅا دې خوښیږي؟ schwimmen لامبلو په معنا دی. مثلا kannst du schwimmen. آیا ستا لامبو زده یا هم لامبلی شي؟ treffen ملاقات کول یا هم لیدلو په معنا دی. مثلا wo wollen wir uns treffen. چیرته غواړو چې ووینو. das Fahrrad بایسیکل په معنا دی. مثلا fährst du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. آیا ته کار ته په بایسیکل ځې یا هم په موټر کې. grillen کباب کول. مثلا wir können das Fleisch grillen. موږ کولی شو دا غوښه کباب کړو. die Freizeit اضافي وخت ته ویل کیږي. مثلا in meiner Freizeit spiele ich oft Cricket. زه په خپل اضافي وخت کې اکثره کرکټ لوبه کوم. das Hobby سرګرمي یا هم ساعت تیریو ته ویل کیږي. مثلا mein Hobby sind Buch lesen und Cricket spielen. زما سرګرمي کتاب لوستل او کرکټ لوبه ده. lesen د لوستلو په معنا دی. مثلا liest gerade Zeitung. هغه اوس ورځپاڼه لولي. der Liebling د خوښې وړ. مثلا mein Lieblingsessen ist Pizza. زما د خوښې وړ غذا
حافظه ده. wichtig مهم ته ویل کیږي. مثلا die Prüfung ist sehr wichtig für mich. دا امتحان زما لپاره ډیر مهم دی. زامل جمع کول یا هم راټولولو ته ویل کیږي. مثلا im Herbst sammeln wir im Wald Pilz. په خزان یا هم مني کې مونږ په ځنګل کې مرخیړي یا هم سمرغ را جمع کوو. Das Foto عکس ته ویل کیږي یا هم انځور ته. د مثال په توګه diese Fotos habe ich noch nie gesehen. دا عکسونه یا هم دا انځورونه ما تر اوسه نه دي لیدلي. Der Spaß ساتیرۍ ته ویل کیږي. د مثال په توګه mein Arbeit macht mir viel Spaß. زما کار زما ساتیري ده یا هم ماته لکه زما د ساتیرۍ غوندې دی. dumm احمق او نادان ته ویل کیږي. مثلا ist ein dummer Mensch. هغه یو احمق یا هم نادان انسان دی. oft اکثره وخت. مثلا wir gehen oft zusammen aus. موږ اکثره وخت بیرون یو ځای ځو. meinen نظر لرل یا هم مطلب لرل. besonders خاص یا هم ځانګړی. او schinken د ورانه یا هم د ورون غوښې ته ویل کیږي. der Krimi جنایي یا هم جرمي داستان. der Würfel مکعب ته ویل کیږي. die Pommes Fritze د الو یا هم د الوګانو چپس هغه ته ویل کیږي. das Problem مشکل ته ویل کیږي. مثلا hat persönliche Probleme. هغه شخصي مشکلات لري. اما د همیشه یا هم دایمي په معنا دی. مثلا ist immer nett und höflich. هغه همیشه ښه او مؤدب وي. vielleicht د شاید په معنا دی. مثلا ich komme vielleicht mit dem Bus. زه شاید په بوس کې راشم. einfach ساده او اسانه په معنا دی. مثلا die Prüfung ist ganz einfach. امتحان کاملا اسانه دی. schnell د تیز او چټک په معنا دی. د مثال په توګه warum fährst du so schnell؟ ولی دومره تیز یا هم چټک ډریوري کوي. das Picknick پیکنیک ته ویل کیږي. هماغه مثلا لباندې تلل او هلته یو پروګرام کولو ته ویل کیږي. د مثال په توګه am Sonntag machen wir ein Picknick. د یکشنبې په ورځ موږ پیکنیک یا هم پروګرام کولو ته ځو. leider د متاسفانه په معنا دی. مثلا morgen können wir leider nicht kommen. سبا متاسفانه موږ نشو کولی راشو. bleib پاتې کېدلو ته ویل کیږي. مثلا ich bleibe heute zu Hause. زه نن په کور کې پاتې کېږم. دا و د شغټي پلوس نوې A11 د شپږم لیکسیون ټول لغاتونه د پښتو ژباړې او مثالونو سره. په دې هیله چې ویډیو مو تر پایه کتلی وي او د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. دوستانو که زموږ د یوټیوب چینل مو لا تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو له تاسو څخه هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.